کندهار کې ولې خسر له خپل زوم څخه سترګې ایستلې؟ حقیقت څه دی؟ سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په کندهار کې یو خسر وروسته له هغه د خپل زوم څخه سترګې ایستلې چې د هغه لور یې د واده پرته تښتولې وه او خپله ژمنه یې چې د یو چا وژلو نه و پوره کړې. دغه ړوند شوی زوم چې اصلي نوم یې جمیل او په شارغا مشهور دی، پخوا د طالبانو یو مهم غړی هم و او څو کاله وړاندې په هلمند کې د خپل یو ملګري ښځه هم وژلې وه. د معلوماتو پر بنسټ د کندهار میوند ولسوالۍ په کلان کلي کې یو ځوانه نجلۍ تر جمیل مخکې یو بل کس تښتولې وه چې تر 10 ورځو وروسته یې بیرته پرېښې وه او بیا جمیل د دغې نجلۍ پلار ته ویلي و چې ستا د لور تښتوونکي زه پیدا کوم او وژنم یې، خو ته به په بدل کې همدا ستا لور ماته راکوې. کله چې د نجلۍ پلار خپله لور جمیل ته په نکاح کړې وه، نو جمیل پرته له دې چې خپله ژمنه پوره کړي، د دویم ځل لپاره یې دغه نجلۍ د ځان سره تښتولې وه چې څه موده د خسر له کوره لرې او ورک و. د معلوماتو له مخې تېره شپه جمیل ته خپل خسر ټلیفون کوي او ورته وایي چې نور مې بخښلی او زما میلمه یې. جمیل چې د خسر کره د مېلمستیا لپاره د نجلۍ سره یو ځای ځي، د خسر او اخیانو لخوا په چاړو سترګې ایستل کېږي او په ملا کې هم څو چاړې وهل کېږي. جمیل دغه مهال د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څو کسان نیولي دي. د معلوماتو پر بنسټ ټپي شوی زوم جمیل چې د طالبانو په لیکو کې په شارغا مشهور و، پخوا د طالبانو مهم غړی و. 8 کاله وړاندې په هلمند کې د رحمت الله په نوم د خپل یو ملګري له میرمنې څخه د ناروا اړیکو غوښتنه کړې وه چې د غوښتنې له رد کېدو وروسته یې هغه ښځه وژلې وه. د وژل شوې ښځې خاوند او پلار هم په هغه وخت پر طالبانو عارض شوي وو، خو دا چې جمیل د طالبانو یو مهم غړی و، نو د طالبانو سیمه ییز محکمې یې بې ګناه ثابت کړی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.